عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځېد. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو، دا به څوک وي، دا به څه رقم سړی از برای خدا، دا څنګه عمر دی چې د شپې زمونږ بچیان چغې کړي، ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی شه، دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق به چېرته وایي، نو مدینه منوره کې. هغه ورته ویل اوس دې مسجد نبوي نه داسې ووتل. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی، سر ته تیږه ایښې. څلوېښت ملکونه یې لاس لاندې، څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وخت اول دلته را رسېدل، تیږه سر ته ایښې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم، لس پیرې خو د اواز کټ څنډم، شل پیرې خو د لمن څنډم، په شګو پروت دی، سر ته تیږه ایښې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه وي ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی؟ ویل دغه دی، دا تیږې سره خلکو چې د سر ته تیږه ولیده او په شګو یې د املاس ولید، نه پوښتنه کوي نه ګیږنه کوي، یو وارې چغه وهي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی، خطبه ورکوي، یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیونده لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی. او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک خو هغه خلک دي، منګ به څه وکړو، تاسې به څه وکړو. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو، منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه دي او بیا تا څه نه دي، بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله، او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلکو ته دا ثابتوي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، نه ځان پسې توره ګرځوم، نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم، او خلک به په دین باندې عمل کوي. ځکه چې اسلام خو امن دی، سره سپین په لاره خطا که څوک غلا نه کوي. سهار جمع ته راغی، د شپې نه ظالم راغلی، په محراب کې ناست، توره په لاس، 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دي، د سهار جمع ورکوي. د خلیفه بادشاہ دا به جمع ورکوي. نن بادشاهان په مونږ نه پوهېږي، نن چې څونه اسلامي بادشاهان په اسلامي ملکونو کې په مونږ نه پوهېږي، په کلمه نه پوهېږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو، دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ. عمر فاروق رضی الله عنه پسې 40 صفه مسلمانان ولاړ دي. دی چې کله په اول رکعت ودرېد، الحمد اخلاص کړه سورت فاتحه، تیاره وه په جومات کې چې څنګه یې سورت شروع کړ، دا ظالم را پاڅېده او په عمر فاروق رضی الله عنه د تورې ګزار. فورا دی چې په ځان پوه شو چې ولوېد، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولاړ دي. فورا یو صحابي دغه په ځای منځه ته وړاندې کېږي او نور صحابه دی په شا کوي. راځه خبرې د هغه چا کوه چې چا ووهه دی څه شو. هغه 40 مسلمانان نور په توره وواله او ځان ته یې د صفونو کې لاره وکړه، او کله چې د جومات اخري سر ته راورسېد ځان ته یې توره کېښوده او د پاسه پې څنډه خپل ظالم فیصله کړه. عمر فاروق رضی الله عنه یې کور ته راوړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودې راخلي، د ده زوی دی او دی ورته شودې راخلي. کله چې ورته شودې ورکړې، هغه شودې د ده په زخمونو راووتې، د سینې په زخم یې راووتې. نو زوی ته مخ ته وکړه چې بچیا مسلمانان راغونډ که زه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفه وټاکم.
او ورته پلار ولې وای ما ته پیغمبر علیه السلام ویلو چې عمر فاروق تمره نو زخمونو نه به شودي راوځي زما د زخم نه شودي وته زنور پاتې کېږم نه یو صحابي دی د اسمان سپور دی تل دی حکیم راولي چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه راشي ترڅو پورې د علاج وکړي کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړي په لاره کې را رواني ګوري چې وزه ده او هغه وزه یو پاڼه یو خړه پاڼه ته خپل واچول پردې پاڼه یو خړې پردې واخې یو خړل صحابي د حکیم ته وایي چې حکیم صاحب بیرته تاسو عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته ته څه پوه شوې وې زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میګه په پردې پاڼه نه خړلې دغه وزې پاڼه وخړو معلومیږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شهادت رسیدل اورونو دا خو ولاکه د کمزورې دي نه یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ور پورې خندا جوړه کړي پیغمبر علیه السلام یې زمانه بعد به د امت سال وي نن کلټر امتی راولا په شواروس کې تاسو پیری په پیغمبر علیه السلام درود ویل تو خدای تو رسول دی تو دین دی تو وجدان دی تاسو پیری درود په ویل ورشه قران کریم وګورئ هر تعاول د زما جمعات کرا واخلي سونه دوی به پرتی هر کور کې هر تاشه کرا واخلي دوی به په پاسه پرتی وي نه تلاوت کوي نه دی زوی تلاوت کوي نه دی خزه تلاوت کوي نه دی لور تلاوت کوي نه دی ګور تلاوت کوي نه دی زوم تلاوت کوي پکور کې دی چې پکور کې مې پیرانه نشي یعنی ورونو چې من داشت ته وځو سار پسې د خدای ته کېدو او جاړو چې خولي او خدای زمونږ توبه قبول کړي تاسو چې موږ سره کېږي دا زمونږ اعمالو دا خو ولا کده کمزور دي نه او دا نه پټو کو باندې راغله چې خلک برا پاتې کې دین پورې مسخري وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي دی خلکو به کرکه کوله غټ غټ دانې په مخ باندې تورې شونډې وي اسلام وای چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم چا کې تقوا موجوده خدای تعالی کار احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای وای ما ته تقوا معتبر ده چې تا کې تقوا موجوده زمنګ ځنې خلک هغه همدردی نه لري هغه کې همدردی موجوده نه